السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم دوستان چې روغ جوړ بس دوم پارت په اړه باندې تاسو ته ویډیو جوړوم چې دوم پارت کې بس تاسو ته نن دا وښیم چې عموما کوم شیان په دغه میپ کې شامل دي هغه بلې لږ په لنډ ډول تاسو سره د هغه استعمال طریقه در سره شریک کوم. امید لرم چې خوښه مو شي. نو راځم ما خپل میپ خلاص کړم موبایل نه تاسو دغه د میپ تاسو په وړاندې خلاص کړ. زه د عمومي شکل ګورم د میپ. فیلحال زه انټرنیټ سره کنیکټ یم، مطلب بغیر انټرنیټ هم مطلب موږ کولی شو چې میپ استعمال کوو. نو هغه شاید تاسو بله ویډیو کې وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې بغیر له انټرنیټ تاسو میپ استعمال کړئ. یو ځای کې انټرنیټ نه وي، انټرنیټ سرویس نه وي، نو تاسو څنګه له میپ نه استفاده. تاسو کوم چې په ورک ځایونه تا ځان سره ثبت کړي په میپ کې چې هره ځل دې ځای نه دې ځای ته ځم، دې ځای نه دې ځای ته ځم، نو هغه د ورک په کوم لیست تا جوړ کړی هغه لیست کې چې کوم ځای ته انتخاب کړی د همغه ځای لپاره تاسو ته لارې ښیي. دا وګوره دا هغه لار چې مثال ډول دا هغه ځای د ورک ځای نه در میرې تورکري فایده دا مطلب هوټل یې د ما شاوخوا ښودلې. په هوټل آپشن سره چې کله تاسو کلیک وکړئ، بل د دې نه وروسته د ګیس کوم سټیشن چې کوم موټر ته سی ان جي اچوي یا دا نیچرل ګیس کوم چې اچوي نو دا همغه دي. نو هغه تاسو ته خپله شاوخوا کې ښیي کومه دي چې کومه نږدې ځای کې چې کوم وي دلته ورته ګورئ. دا ګوره ګیس سټیشن یې ماته وښودلې. صحیح ده. بغیر له دې نه اوس دې څنګ کې بل آپشن د مثال ډول سره ګروسریز دي، مطلب د سودا اخیستلو غټ مارکیټونه چې کوم دي هغه تاسو ته ښیي. ګوره سودا اخیستلو مارکیټونه ماته ټول وښودل. ګوره اریکان ده، معراج پوفې ده، ټیکریکلر مارکیټ ته که تاسو وګورئ دلته بې شمېرې د ټولو فاصلې هر څه یې راته وښودل. درته ښیي چې کوم یې غواړئ فاصله پیدا کړئ د هغو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. بغیر له دې نه دا د یو زیاتو خلکو لپاره پکاري چې کوم یو ځای څوک نوی لاړ شي او دا شیان ورته نه وي معلوم، نو میپ نه یې په اسانۍ سره پیدا کولی شي، هېڅ مشکل به نه وي. که چېرې تاسو دلته وګورئ به د هغه کې دا پارک کې تاسو ته پارکونه ښیي چې په دې نږدې ساحه کې کوم پارکونه دي. ګوره دا ټول پارکونه یې ماته وښودل. دې نږدې ساحه کې دا پارکونه دي. ته وګوره په دومره ساحه کې ښه زیات پارکونه دي. کار پارک ته ځئ غواړئ چې سیل وکړئ یو پارک ته لاړ شئ نو په اسانۍ سره له میپ نه هغه پارکونه پیدا کولی شئ. یعنې میپ دومره ګټور شی ده چې هېڅ حد نه لري. نو خیر موږ تاسو زیات خلک نه استعمال ځکه هغوی په استعمال نه پوهېږي چې د میپ کې څه شی دي. نو که چېرې دغه ویډیو چا نه وي کتلي وي ګورئ انشاءالله هغوی لپاره به ډېره ګټوره وي. کافي دوکان تاسو غواړئ پیدا کړئ شپږ شاوخوا کې، مطلب کافي باندې کلیک وکړئ. دلته بې شمېره کافي دوکانونه درته ښیي چې کوم ځای کې غواړئ تاسو کافي مطلب کولی شئ ویې هغلته. دا ګوره یعنې دومره بې شمېره شیان دي میپ کې چې سړی وګوري بیخي حیران شي. ګوره دا رسټورانټ دا شیان خو موږ وکتل، ډلیوري او ګروسري دي، شاپینګ سنټر دی، الکترانکس دي، چې شی غواړئ. ګوره دا شاپینګ کې ګوره دا کټګوریانې دي. ګوره فوډ اینډ ډرنک کې د فوډ اینډ ډرنک کټګوري کې ته غواړئ چې شی پیدا کړي که نه کافي پیدا کړي ډلیوري یا تا مطلب هغه دوکانونه چې هغه د ډلیوري کوي هغو دوکانونو سره په کې ساتل ته اطاق ته راوړلی شي. رسټورانټ غواړئ پیدا کړي که نه، پارکونه پیدا کړي، جیم ځایونه پیدا کړي، موویز لاج میوزیک یعنې چې شی غواړئ په کولی شي. دا ګوره سروس یې ګوره اې ټي ایم ماشین ګوره، هاسپټل دی، لایبرریز دي، بیوټي سالونز دي. دا وګوره دا یعنې کار رینټل ده، کار واش ده، پارکینګ ځایونه تاسو غواړئ پیدا کړئ. یعنې چې سړی یو نوی ورځې ته لاړ شي نو دغه سروس تاسو وګورئ دا میپ ټول دا سروس ورکوي. ته داسې وګوره حیران به شئ. یعنې یو ډېر زیات ګټور شیان دي کې په دا ټول باندې کلیک وکړئ همغه شی تاسو ته ښیي. که دا خو دغه پاسه پورتنۍ برخه وه. اوس زه راځم دغه لاندې کې تاسو وګورئ د یو خو ایکسپلور د ایکسپلور خو همدغه میپ عمومي لوکیشن ماته ښیي. او بل دلته که تاسو وګورئ تاسو ځینې وخت خپل ځای کې که نه تاسو خپل ځای نه معلوم د کوم ځای کې یم نو تاسو به دغه نشان کلیک وکړئ تاسو خپل ځای راکش کړي ستاسو کوم ځای. ګوره دې باندې اوس بیا کلیک کوم ده وګوره ځای راکش کړه زه دغه ځای کې یم. صحیح ده. ما ځای وښوده دا د ما ځای د مثال یور لوکیشن ګوره راته ولیکه. صحیح ده. ښه اوس بغیر له دې نه زه داسې بل ګوټو دا د موټر نشان ته مطلب ته غواړئ کوم ځای ته لاړ شئ دې ځای نه مطلب په اسانۍ سره باندې هغه ځای انتخاب کړي. ګوره په دې ځای باندې کلیک کولی شئ. دې ګوټو باندې مې کلیک وکړو بیا له دغه ځای نه تاسو کولی شئ چې په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دا دې ځای باندې کلیک وکړئ هم مطلب دلته چې کلیک تاسې وکړو
کوم ځای ته ځي یور لوکیشن خو تیاره کش کړی به دغو خانه کې به دا دومره خانه کې په دغه ځای کې به تاسو څنګه وکئ په دغه ځای کې به تاسو کوم ځای ته چې ځئ د هغه ځای نوم ولیکئ مثال ډول سره یا نوم لیکي یا څوک په لیکلو نه پوهېږي موږ افغانان ډېر زیات داسې دي مطلب لیکل نه شي کولی نو هغه دغه د وایس نشان ده دغه وایس نشان باندې چې کلیک کړي دغلته نو هغه دې په غږ ورته ووایي چې یاره زه دې ځای ته ځم مثال دغه ځای نوم دې اخلاق څوک چې په لیکل کولی شي دلته دې لنډ ولیکي هغه ځای نوم دې ورکړي که هر مثال پېښور ورکړي مطلب پېښور ته تاسو ته خیر وګوره پېښور ته ګوره دا خو خیر بل ځای ده لرې ځای ده مطلب دغه راوټ مو ته نه شو مثال زه ورته ورکوم یلدیز یونیورسټي ورکوم دا وګوره ډایرکټ راکښ 16 کیلومتره لرې ده دا لاره راته وښودلې پیدل لاره راته وښودله د موټر لاره راته وښودله یعنې ټول راشه راته ښیي صحیح ده بل د سیو تیر درس کې ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو یو ځای ځان سره ثبت کولی شئ د راتلونکي وخت لپاره چې تاسو یو ځای ته ریګولر همیشه ځئ بار بار په نقشه کې نه ګورئ نو دلته ځان سره ثبت کړئ ډایرکټ والا ثبت ځای نه ډایرکټ څنګه کولی شئ تاسو هغه ځای ته ځئ مثال دغه دلته ما یلدیز تکنیکل یونیورسټي تاسو سره په تېر کلاس کې ما ثبت دلته اوس پورې ما سره ده چې صرف په کلیک وکړم ډایرکټ دلته ماته څنګه کېږي راځي راته ښیي او بیا ته څنګه کولی شم دې ته په اسانۍ سره ګوره ډایرکشن او کال او داسې کولی ته د ډایرکشن خو ډایرکټ همدغه تر باندې لاړ شي یو دې لپاره استعمالي کنټریبیوشن کې تاسو وګورئ تاسو کوم ځایونه ځان سره ثبت کړي دي نو دغه د ګوګل خپل اکاونټ باندې ساین کېږي کوم ځایونه چې تاسو ځان سره ثبت کړي دي یا تاسو په میپ کې اډ کړي دي تاسو خپل آی ډي نه میپ کړي دي نو هغه چې کوم خلک ګوري هغو ته شریک ورکوي سټوري ته ورکوي نو هغه تاسو دلته راځي د هغو په تور باندې ګوره دا ګوره دا لیول هم ګوره انلی فار مور ریویو ټو ریچ یو لیول 4 ته رسېږي مطلب خلک هلته ما کوم ځایونه چې ثبت کړي دي نو هغه ځایونه مطلب هغه کوي ده خلک ماته په سټوري ورکوي او بیا اوس زما لیوه ریپورټ ته ځي ګوره آل ټایم فوټو ویوز د تا ماته دومره خلکو کتلي دي دا ما هغه کوم ځایونه چې اډ کړي اوس مې اکثر مې اډ کړی 4-5 ځایونه مطلب ما اډ کړي دي دغه ځای احسان هغه باندې کلیک وکړم ګوره ښه 200 پوینټ دي او دلته کوم ځایونه چې ما اډ کړي ګوره دا احسان فوټو سټیټ ما اډ کړی ده نو دې نه بغیر چې ما اډ کړي دي زه تاسو باندې وګورم یعنې دغه عکسونه نه یم کولی چې تاسو معلوم کړئ صحیح ده ښه بل دې اپډیټس کې به تا د میپ په اړه باندې اپډیټ راځي تاسو ته بل دې نه به زه لاړ شم دې خوا دلته یو ډېر په زړه پورې اپشن ده که تاسو یې وګورئ دا هم ډېر ښایسته اپشن ده زه تاسو ته دا ځای ښیم دغلته دا اپشن ده صحیح ده دغه اپشن باندې چې تاسو کله کلیک کړئ ګوره دا میپ ټایپ ښیي میپ ډیټیلز ښیي ته ګوره فی الحال د ما ډیفالټ حالت کې د ډیفالټ حالت کې دا کوم رقم چې میپ ما ته ښکاري دا یې ډیفالټ حالت دی میپ ته دې کې هم لارې ښیي هم د ځایونو نومونه ښیي هم مطلب عمومي سړکونه ښیي محلي سړکونه ښیي کوڅې هر څه ښیي او که غواړئ اوس مثال په سټلایټ په شکل وښیي بیخي ریل شکل باندې تاسو ته ښیي سټلایټ په تور باندې ګوره سټلایټ مې کلیک وکړه سټلایټ مې هسې ما کلیک وکړه نو اوس زه ګورم دا اوس ګوره اوس لږ دا نیټ قوي سي نو ما ته به مطلب کوټه د کوټې په شکل ښیي مثال سره ونه به د ونې په شکل ښیي ځنګل به د ځنګل په شکل ښیي سړک به د سړک په شکل ښیي یعنې چې کوم صحیح حقیقي شکل لري هماغه رقم ماته ښیي ګوره شین ځای ونې د ونو په شکل راته ښیي ګوره یلدیز پارک دلته لیکلی دی دا مطلب سړکونه نو چې خړ وښودل دا کوټې مثال کوم چې سري دغه سري راته وښودلې چې اوس مثال ډول دا نیټ لږ راغسي ښه سي دا بیخي ښه اصلي شکل باندې ماته ښیي دا وګوره دا اصلي شکل باندې ماته وښود صحیح د کوم ځای کې کورونه دي کوم ځای کې ونې دي کوم ځای کې سړک ده هغه اصلي شکل د څنګه کېږي دغه ځای تاسو ته ښیي په سټلایټ تر باندې سټلایټ نه بغیر چې دي تیریان شکل چې دي تیریان شکل کې چې دي دا تاسو ته د لړوالي په اساس باندې لړوالي او ټیټوالي په اساس باندې څنګه کېږي یو ځای ښیي ګوره کوم ځایونه ډېر جګ دي کوم ځایونه ټیټ دي دا ځایونه ګوره جګوالي لکه د کوم ځایونه غرنۍ ساحه ده جګه کوم ځایونه هواره ساحه ده ګوره وینې جګ او ټیټ راته وښودل ډومباري جګ جګ ځایونه راته وښودل ده صحیح ده ښه تیراسونه په شکل باندې تاسو ته ښیي ده دا وګوره صحیح ده دا مطلب جګ او ټیټ ځایونه یې ماته وښودل له دې نه بغیر چې دي اوس بېرته مطلب ډیفالټ ته ځمه
ډیفالټ وروسته میپ ډیټیل کې تاسو غواړئ چې پبلک ترانسپورت تاسو ته وښیي نو پبلک ترانسپورت تاسو ته ښیي دا لږ داسې زوم آوټ کومه دا ګوره پبلک ترانسپورت لارې ماته وښودلې په دې پبلک ترانسپورت لارې کې مطلب د ټرین او میټرو لارې ماته وښودلې ټرین او میټرو لارې دا سرې سرې وګورئ دا شنې هم همداسې دي صحیح ده دا نري نري خطونه دا ګلابي رنګ او دا سور رنګ او دا شین رنګ دا ټول څنګه کېږي پبلک ترانسپورت لارې ماته وښودلې دې نه بغیر ټرافیک لارې د موټر لارې هم ښیي درته د موټر لارو نه بغیر دا نور ټرافیک لارې هم د میټرو لارې هم ښیي ده دې کې مطلب د موټر لارې هم تاسو ته غټ غټ عمومي سړکونه یې وښودل او نور د ټرک لارې هم وښودلې دي دې کې مطلب په ټرافیک کې چې د تاسو ته عمومي غټ غټ روډونه تاسو ته ښیي صحیح ده وګوره دا ټرافیک ده صحیح ده دې نه بغیر چې د بل سایکلینګ بعض ځایونو کې موجود ګوره دلته هم نشته سایکلینګ مطلب سایکل لارې څوک سایکل چلوي عموماً په نورو ځینو هېوادونو کې شته سایکل چلول لارې هم تاسو ته ښیي دې نه بغیر 3D شکل باندې مطلب تاسو خبر نقشه ښیي 3D شکل درې اړخیزه شکل باندې څنګه کېږي دا هم لکه ریل شکل غوندې تاسو ته ښیي خو خیر ریل نه ده دا مطلب 3D شکل ده دا لږ فرق لري هغه سره ګوره زه دلته بیا کلیک کوم 3D لیکم ګوره 3D مې څه ولیکل ده ګوره زه دا لږ رازوم کوم 3D مې انتخاب کړ دا ګوره کوټۍ د کوټۍ په شکل راته وښوده 3D شکل باندې ګوره که زه دا 3D لرې کړم دې ځای نه تاسو وګورئ دا او ګوره څومره فرق پکې راغی تاسو ته ګورئ نقشې ته 3D شکل دا ده بر چې د سټریټ ویو کوڅې راته ښیي ټولې چې کوم ځای کې کوڅه ده دا وګوره ټولې کوڅې راته وښودلې چېرې تاسو مطلب غواړئ چې کوڅو کې یو ځای بل ځای ته لاړ شئ نو په اسانۍ سره د هغو تر باندې په اسانۍ سره تللی شئ بل ویلډ فایر دا کوم ځای چې مطلب ځنګلونه اور لګېدلی دی اور لګېږي یا اور وي کوم ځای کې نو هغه تاسو ته ښیي ویلډ فایر په اساس ایر کوالټي د هوا حالت په اساس تاسو ته نقشه ښیي ګوره د انفارمیشن هم دې ایریا کې نشته چې دا تاسو ته وښیي چې د کوم ځای کې هوا ډېره خرابه ده کوم ځای کې هوا کوم غازات زیات دي کوم غازات کم دي داسې صحیح ده دا د نقشې عمومي شکل چې کوم تاسو ته ما وښود صحیح ده دغه یو آپشن که تاسو وګورئ دا هم که خامخا تاسو به وایئ چې دغه آپشن څه شی معنا لري دلته دغه آپشن وګورئ دا آپشن هم د ګوټو لپاره استعمالیږي تاسو نقشه خلاصه کړئ څه غواړئ چېرته لاړ شئ نو دغه آپشن باندې کلیک وکړئ ډایرکټ ګوټو ته تاسو دغه چوز ډیسټینیشن کې خپل ځای ورکوم چې تاسو هغه ځای انتخاب کړئ ملګرو دا دومه برخه د میپ امید لرم چې خوښه شوې وي که څه هم ویډیو اوږده شوله په اخر کې یو ځل بیا کوم ملګري ماست هغه ته یوټیوب چینل ته نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په ویډیو باندې مو خپل نظر ورکړئ چې یا ویډیو مو خوښه شوله نه مو شوه خوښه او له هغه نه وروسته ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ که کوم ملګري نوي یاست ورسره څنګ کې د زنګ بټن هم ووایئ انشاءالله په راتلونکي به له دې نه ښې ویډیوګانې چې تاسو ته وړاندې کوم نورو په الله سپارم السلام علیکم